شوخي یوې ښځې کور ته د خاوند د راتلو په وخت کې په کاغذ ولیکل: ګرانه، زه درنه لاړم او بیا هیڅکله نه راځم، د الله په امان. او خپله د تخت لاندې پټه شوه تر څو د خاوند عکس العمل وګوري. خاوند یې له کور نه نوتلو وروسته په کاغذ سترګې ولګېدې. له لوستلو وروسته یې شاوخوا مخ وګرځاوه، ویې خندل، له جیبه یې قلم راویست، په کاغذ یې څه ولیکل. حالت یې عادي و، داسې لکه چې هیڅ هم نه وي شوي. له جامو بدلولو وروسته یې موبایل راواخیست، غوږ ته یې ونیو، په خبرو یې پیل وکړ: سلام خوږې، زیری درته لرم. میرمن مې په خپل خوښه له پلار کره تللې او نوره نه راځي، مبارک شه. میدان درته خالي شو، اوس نو وخانده، زه هم درځم چې دا لوی خوښي یو ځای ولمانځو. هو، نیم ساعت وروسته به دې په څنګ کې یم. او نور له کوره ووت. میرمن یې چې د تخت لاندې په حیرانۍ ټولې خبرې اورېدلې او په ډېره سختۍ یې خپله ژړا کنټرول کړې وه، په لړزېدلو ګامونو راپورته شوه، د کاغذ په لوري لاړه، د خاوند خط ته ودرېد. هغه لیکلي و: پښې دې له تخت څخه بیرون راوتلې دي، ته که تخت پوخ کړه، زه لاړم چې ډوډۍ راوړم. عبرت: ښځه او خاوند باید په خپل منځ کې کله کله شوخي او ساتیري وکړي، ځکه که چیرې موږ ټول وخت ډیر حساس اوسیږو نو زموږ زړونه د یو بل څخه ماتیږي. نو زموږ زړه غواړي چې دغه خوښي، دغه شوخي موږ ته له د بندې څخه څوک راکړي. نو باید ښځه او خاوند په خپلو کې یو له بل سره شوخي او یاري وکړي، تر څو مینه او محبت نور هم په منځو کې سره زیات شي.